د اسلامي امارت له فتح وروسته په مالیاتو کې رامنځته شوي تخفیفونه او معافیتونه. تر فتح وروسته د اسلامي امارت مشرتابه ولس ته د غوره خدمتونو د وړاندې کولو او د هوسا ژوند د چمتو کولو لپاره په بیلابیلو برخو کې سهولتونه رامنځته کړي دي، چې یو له دغه سهولتونو څخه د مالیاتو په برخه کې خصوصي سکتور ته مالیاتي تخفیفونه او معافیتونه رامنځته کول دي. په دغه ویډیو کې د خصوصي سکتور لپاره په انتفاعي مالیه کې رامنځته شوي سهولتونه تشریح شوي. انتفاعي مالیه له هغې مالیې څخه عبارت ده چې په هره ربع کې د اشخاصو د ناخالصو عوایدو له مجموعې څخه د هر ډول کسراتو تر وضع کولو مخکې اخیستل کیږي او د کال په آخر کې د مالیاتو په اظهار پاڼه کې د لګښت په حیث مجرمي ورکول کیږي. تر فتح وروسته د اسلامي امارت له لورې د هوټلونو، میلمستونونو او رستورانټونو، روغتیایي، تعلیمي او تحصیلي او د صنعتي سکتورونو په انتفاعي مالیه کې تخفیفونه او معافیتونه رامنځته شوي دي. د هوټلونو، میلمستونونو او رستورانټونو په انتفاعي مالیه کې تخفیف له فتح مخکې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې هغو هوټلونو، میلمستونونو او رستورانټونو چې په هره ربع کې له 250,000 افغانیو ډیر عواید درلودل د 15% انتفاعي مالیې تابع وو. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 1440 کال د 10 میاشتې په 23 نیټه 2/215 غڼه فرمان صادر کړ. د دې فرمان له مخې عادي رستورانټونه، میلمستونونه، هوټلونه او اشپزخانې په هره ربع کې د 2% انتفاعي مالیې تابع دي، چې د یاد سکتور په انتفاعي مالیه کې د مخکینی نورم په پرتله 80% کمښت رامنځته شوی دی. د صنعتي او تولیدي سکتور په انتفاعي مالیه کې تخفیف تر فتح مخکې صنعتي او تولیدي سکتور په هره ربع کې د 4% انتفاعي مالیې تابع وو. علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 1440 کال د 10 میاشتې په 23 نیټه 3758 غڼه فرمان صادر کړ. د دغه فرمان پر اساس د صنعتي سکتور انتفاعي مالیه له 4% څخه 2% ته راکښته سوه، چې دا د مخکینی نورم په پرتله 50% کمښت دی. د روغتیایي مرکزونو په انتفاعي مالیه کې تخفیف له فتح مخکې د روغتیایي مرکزونو د ناخالصو عوایدو له سرجم څخه په هره ربع کې 4% انتفاعي مالیه اخیستل کېده. د روغتیایي سکتور د ملاتړ او پیاوړتیا په موخه د ریاست الوزرا عالی مقام د 1445 کال د 4 میاشتې په 9 نیټه د 18 غڼه حکم صادر کړ. د دې حکم پر اساس هغه روغتیایي مرکزونه چې تازه یې په فعالیت پیل کړی د فعالیت په لومړي کال ورته انتفاعي مالیه په بشپړه توګه معاف ده. د فعالیت په دوهم کال د 2% مالیې پر ورکړه مکلف دي او د فعالیت په درېیم او وروسته نورو کلونو په هره ربع کې د ناخالصو عوایدو له مجموعې څخه د 3% انتفاعي مالیې د نورم تابع دي. د تعلیمي او تحصیلي سکتور په انتفاعي مالیه کې معافیت او تخفیف تر فتح مخکې د تعلیمي او تحصیلي سکتور د ناخالصو عوایدو له مجموعې څخه په هره ربع کې 4% انتفاعي مالیه اخیستل کېده. د تعلیمي او تحصیلي سکتور د پیاوړتیا او ملاتړ په موخه علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 1440 کال د 10 میاشتې په 23 نیټه د 3758 غڼه فرمان صادر کړ، چې له مخې د 1402 هجري لمریز کال لپاره د تعلیمي او تحصیلي سکتور انتفاعي مالیه په بشپړه توګه معاف سوه. وروسته بیا علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 1440 کال د 6 میاشتې په 23 نیټه د 449 پر 1970 غڼه فرمان صادر کړ، چې له مخې د یاد سکتور انتفاعي مالیه له 4% څخه 2% ته راکمه شوه، یعنې د یاد سکتور په انتفاعي مالیه کې 50% کمښت رامنځته شوی دی. مثال
الف پوهنتون په لومړۍ ربع یعنې حمل، ثور او جوزا میاشتو کې تر 15 میلیونه افغانۍ عواید لري. د مخکینی او اوسنی نورم په اساس یې انتفاعي مالیه سنجوو. دا چې تر فتح مخکې تحصیلي او تعلیمي سکتور د 4 سلنه انتفاعي مالیې د نورم تابع وو، نو عواید چې 15 میلیونه افغانۍ وو د انتفاعي مالیې په نورم کې ضربه وو چې پخوانی نورم 4 سلنه وو چې حاصل یې 200,000 افغانۍ کېدلې. 15 میلیونه ضرب 4 سلنه مساوي 200,000. د وروستي فرمان پر اساس د تعلیمي او تحصیلي سکتور انتفاعي مالیه 2 سلنې ته راکمه شوې ده. د یاد پوهنتون د لومړۍ ربع انتفاعي مالیه په دې ډول سنجول کیږي: 15 میلیونه ضرب 2 سلنه مساوي کیږي د 100,000 افغانیو سره. یعنی یاد پوهنتون په ذکر شوې ربع کې د 100,000 افغانۍ مالیې پر ورکړه مکلف دی. د عوایدو لوی ریاست د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په موخه د مالیاتو په برخه کې د اسانتیاو د رامنځته کولو هڅې روانې ساتي. زموږ مالیه، زموږ هیواد، زموږ راتلونکی.